سلامونه او جوړ په خیر ملګرو. ډیر کله تاسو ته ضرورت پیدا کیږي چې په اکسل کې یو نوم آسانه پیدا کړئ، خو ناسمې طریقې کارولو سره تاسې ته دغه کار ستونزمن کیږي. د کار تر سره کولو لپاره تاسې به تلفني دفترچې ته په اکسل کې ضرورت لرئ چې په هر یو ټکی کلیک کولو سره اړونده نوم پیدا کړئ. دا چې څنګه دا دفترچه جوړه کړئ تر پایه را سره اوسئ. د کار لپاره یو نوې ستون د الفبا حروف په نوم جوړ کړئ. وروسته له دې د لیفت تابع په مرسته دلته د شته نومونو لومړی توري استخراج کړئ. د لپاره الفبا حروف لومړی سیل کې کلیک وکړئ، مساوي ټایپ کړئ، ورپسې لیفت تابع ولیکئ. لاندې تاسو ته یو تابع ښکاري، دوه ځلې پرې ډبل کلیک وکړئ، بیا د لومړي نوم سلول انتخاب کړئ او سپن کړئ او انټر باندې کلیک وکړئ. ملګرو اوس دغه تابع په نورو سیلونو باندې هم کاپي کړئ، لاندې برخو باندې البته، ترڅو د نومونو لومړی توري په دې شکل سره ولرو. اوس باید خپله ډیټا په ټیبل باندې بدله کړو. دې لپاره دلته خپل ډیټا باندې کلیک وکړئ او انزرټ ټب ته ورشئ او دلته ټیبل انتخاب کړئ. دلته اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې ډیټا مو په ټیبل باندې بدلیږي، دلته پورته برخه کې د ټیبل ډیزاین په نوم یو ټب فعالیږي. دې ټب باندې کلیک وکړئ، دلته انزرټ اسلایسر انتخاب کړئ او دلته اسلایسر برخه کې د الفبا حروف ټیک فعال کړئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسې اسلایسر برخه انتخاب کړئ، دلته پورته برخه کې اسلایسر برخه تاسو ته فعالیږي. دلته اسلایسر برخه کې بټنز برخه کې یو ستون پر ځای 4 ستونه په پام کې نیسو. اوس دلته تاسې خپلو حروفو په نظر کې نیولو سره څومره ستونونو ته چې ورته اړتیا لرئ کولی شئ په پام کې ونیسئ. وروسته د سلایسر برخه خپل د دفترچې پورته برخه کې تنظیم کړئ. اوس دلته که تاسې هر حرف باندې کلیک وکړئ، هغه نوم به تاسو ته پیدا کړي چې د هغې نوم لومړی توری وي. او که وغواړئ فلټر څخه یې بهر کړئ، دلته کلیر فلټر باندې کلیک وکړئ، فلټر څخه به بهر شي. مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره مال پاتې شئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک ورکړئ، ډېر به خوشحاله شم او سبسکرایب کول مو هم هیر نشي. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم. د الله په امان.